درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان کنګل شوي 9.5 میلیارډ ډالر باید کنګل پاتې شي، ځکه چې دا پیسې د دې ملت هغه پیسې دي چې د بچت په توګه په نړیوالو بانکونو کې د افغان وطن د نورو ثروت ترڅنګ ذخیره دي او د همدې پیسو موجودیت دی چې د افغانۍ یعنی پولي واحد قیمت یې لوړ او برقرار ساتلی دی. دا اوس چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قریشي زموږ د دې پیسو د خلاصون غوښتنه کوي، نو شاته یې ماته ډیر بد پلان ښکاري. دا چې طالبان په ټول سیستم پوره واکمن نه دي او بیا په بل عبارت د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو ځکه دوی غواړي چې په اوس وخت کې د دې پیسو پر خلاصېدو سره لومړی د دې پیسو هایپ او میل ته لاره خلاصه کړي، دوهم دا پیسې د اموالو د بدل په نامه د پاکستان بازارونو ته پم کړي تر څو خپل اقتصاد ته اوږه پرې ورکړي. دریم، پاکستان کېدای شي له پلان څخه خبر وي چې د طالبانو د نړیوال لخوا زر په رسمیت نه پیژندل کېږي، نو دا پیسې باید راخلاصې شي تر څو زر تر زره ختم شي او افغانستان د دوی لاس ته احتیاج شي. په پورته دریو وړو حالاتو کې د کنګل شویو پیسو خلاصون د افغانۍ ارزښت راغورځوي، د اجناسو قیمتونه لوړیږي، خلک له اقتصادي بحران سره مخامخ کوي او بالاخره افغانستان د پاکستان غیږ ته ور اچوي. نو په دې بنسټ طالبان باید هیڅکله د دې پیسو د خلاصون غوښتنه ونه کړي، ځکه همدا اوس طالبان د عوایدو زیاتې سرچینې لري، لکه لومړی ګمرکات. اوس د هیواد 10 ګمرکات فعال دي او د جمهوریت په وخت کې له دې ګمرکاتو هره ورځ تخمینی 14 میلیون ډالر ترلاسه کېدل او دا ګمرکات اوس هم فعال دي او طالبان د فساد د له منځه وړلو ادعا هم کوي. نو مطمئن یم چې د ګمرکاتو عاید به اوس د پخوا په پرتله ډیر شوی وي. دویم، د مخابراتي شبکو عاید. همدا اوس هر ورځ له میلیونونو وګړو څخه هر ورځ د کریډټ کارت 10% اخیستل کیږي او د طالبانو خزانې ته ځي، کوم چې د ورځې په حساب تر میلیون ډالر رسیږي. دریم، ترانسپورتي او د لویو لارو عواید. څلورم، د خصوصي شرکتونو مالیه. پنځم، د ښاروالیو عواید. شپږم، د پاسپورت او تذکرو عواید. اووم، له معاشاتو څخه اخیستونکي مالیه او نور ټول ډول ډول مالیات د طالبانو لاس ته ورځي او په مقابل کې تر ټولو مصرف لرونکي وزارتونه لکه دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او امنیت ملي اوس د پخوا په پرتله بیخي صفر ته نږدې مصارف لري. طالبان په ډیره اسانۍ سره کولی شي له پورته عوایدو څخه ټول مصارف پوره کړي او د افغانۍ قیمت او همدارنګه د خلکو اقتصادي وضعیت کنټرول وساتي او په هیڅ صورت د کنګل شویو پیسو ته غږ پورته نه کړي. کله چې کنګل شوي پیسې غوښتل کېږي، نو معنا یې دا چې وطن په ټپه ولاړ دی او هیڅ عاید نه لري، نو ذخیره شوي پیسې غواړي چې وکاروي، کوم چې په خپل ذات کې یو ناورین ته ننوتل دي. 9.5 میلیارډ ډالر زموږ د هیواد ایله 2 کاله په اوس کې کېدای شي او یا له دې هم کمه مودې لپاره بس دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مراسله تر پای پورې لیدلی وي. که به دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.